څوک هم په دې وطن مین وي زه پوهېږم چې یو کوچنی د آبادۍ خبر هم دوی ته خوند ورکوي دا ټول ثواب تا وګټلو نه ثواب شي سړی دې کې ثواب نشته ثواب شته سړی سړک جوړ شي او آبادي راسي عمر وطن ښکلی ښکاره شي داسې خوند راکوي یعنې باور وکړه کله کله دا شپې راځي د شپې تر 10 بجو 11 بجو کار کوو 11 بجې نه وروسته بیا زموږ خپلو کورو ته یعنې هره ورځ ما ته ډېر زیاد خوند نه موتر بود نه آدم رفته میتونست زمستان که میشه خب دیگه اصلا قابل گذر نبود که آدم گذر کنه سلامونه ستړي مه شئ د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم د آبادۍ په یو بل خبر کې لیدونکو لکه څنګه چې ما تاسې ته بار بار ویلي دي چې د وطن آبادۍ زما په شمول ټول افغانانو ته ځانګړی خوند ورکوي نو نن مې وغوښتل تاسو د کابل له یو بل پرمختګ څخه خبر کړم دغه د کابل د کوټې سنګي دویم سړک دی او دلته پکې د قیر اچونې چارې روانې دي دغه سړک په دې وروستیو کې جوړیږي او په ډېر ښه بڼه دا دی پکې کار لګیا دی تقریبا نه پوهېږم چې 100 متره دی په دې اړه به معلومات ترلاسه کړم په پیل کې به دلته د دې ورور څخه یو څو خبرې اترې ولرم پوښتنې به ولرم چې دا څه کوي ځکه زه چې هر ځای ته ځم دا عملته وي بله ورځ مې یوه خپرونه په حاجي نبي شهرک کې چې د دارلامان سیمه کې موقعیت لري هلته درلوده چې هلته هم د قیر اچونې چارې روانې وې په هغې سړک باندې نو دی هلته هم لګیا و او دغسې دا اوبه شیندلې او پاشي کوله چې د دې دا کار څه دی او څه ګټه لري دا به خپله راته ووایي په پیل کې له دې سره خبرې اترې لرم بیا به وروسته له یو انجینر صاحب سره خبرې هم ولرم چې د دې سړک په اړه راته معلومات راکړي ستړی مه شي وروره جوړې په خیر ښی صحت دې ښه دی کلاري ده په خیر خیر اوسې وسړیه دا ته پیری چې شی ارزې کې پیدا کېږي دغه دې کار دی که نه ماشاءالله تا خو دا د کابل ټول سړکونه د چا خبره او پاشي کړل دا کار چې ته کې دغه څه ګټه لري دا کار چې زه کوم دې باره کې اوس ته خبر ده دا کار دې لپاره کومه چې دا سړک نه ده سړک د ټیرونو باندې دا کیرونه نښلېږي اوار راسي د ټیرونو چپونو کې پاتې نه سي سم مین راسي سي ښکلی ښکاري سم مین راشي ښایسته خوایي شي د چا خبره ډېر ښه ډېر ښه او دا اوبه یوازې دلته پاشوي شیندې که نه نور سم دي پکې اوبو کې غوړي ګډوم اتې ګډوم اتې د ترپال باندې شیندم او که دغسې په کیرې وشیندم بیا کیرې خرابېږي په دې ترپال باندې اوبه شیندې او په دې اوبو کې غوړي هم ګډې کوم ډول غوړي پکې ګډې دا کورني غوړ د ما تاسې خورو ښه دا د خوړلو غوړي چې دي ما ویل که د سر د ویښتو غوړي پکې ګډې ځکه د سر ویښته هم تور دی او د اخیر هم تور دی که نه هو بلکل سر خو نه غوړې سر نه غواړم مخالف سره خوشي کوي ډېر ښه ډېر ښه راځه دغلته چې دا لیدونکي دوستان دا سړک هم وګوري څومره وخت کېږي خپله دغه کاروبار کوي دغه دنده ترسره کوي والله ما خو اوس یو 2-3 میاشتې مې وتلې چې کار کوم 2-3 میاشتې کېږي چې دغه دنده کوي ته خپله له دې وړاندې دې څه کول دې وړاندې مې بیا برمه چلوله برمه دې چلوله 3 کاله مې بیا برمه وچلوله پوخ کې استاد ټولو افغانانو ته تا د خیر کارونه رسولي دي نو دا ټول ثواب تا وګټلو نه ثواب شي سړی دې کې ثواب نشته ثواب سړی سړک جوړ شي او آبادي راسي
همه وطن ښکلی ښکاره شي پوه شوې. وطن ورسره ښکلی ښکاري، خلکو ته پکې اساني رامنځته کېږي، ستونزې له منځه ځي. دغلته به پخوا خټې و دوړې و ګرد و خاک چې ورته وایي دا و، اوس دا د سړک چې پوخ شي نه به خټې نه به دوړې او خلک به پکې مزې وهي. د چا خبره تګ راتګ به پکې کوي په اسانه توګه. او پخوا وی له ډېرو ستونزو سره له مشکلاتو سره مخ وو. او دا ټول برکت د چا دی؟ ستا غوندې د کاریګر ورونو. که تاسو نه وئ نو دا سړک به چا جوړوي؟ نه جوړوي ولا جمرک والا که په میلیون روپۍ جوړ کړی وي. اسلامي امارت راغی، دولت امر وکړي سړکونه جوړ کړي، اجازه ده سړکونه. خپله د کوم ځای؟ خپله پکتیا یم. د پکتیا یو نوم مبارک دې م راته ونه وایي. نوم مې یونس ملنګ. یونس ملنګ. څنګه ملنګ؟ ملنګي خو به دې نه یې کړي؟ لا ملنګي مې کارونه کړې ده، خو دې ځینې شیانو کارونه ملنګي مې نه ده کړې. د دې کارونو ملنګي دې کړي؟ ولا صبح په ساعت 5 بجې جب مخصوصا لس نیم بجې پورته. که تا هم دا لنډۍ اورېدلې وه چې وایي چې ملنګه دوه ګټې دې وکړې، نورې څه دی؟ یعنې ملنګه دوه ګټې ده کړی، د خیر وکړه دې وکړه دیدنونه. یو د خیر ټول که بل دې وکړ دیدن. بل دې وکړه. د همدې لکه بله تام لکه چې دا تخلص په ځان مولانا څنګه کوي؟ زه لاړ شه کار دې وکړه، د کار نه دې نه وباسو. ښه وخت درته غواړم. تاسو را مننه. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د کابل د کوټې سنګي د سیلو دویم سړک دی او دلته نو د قیر اچونې چارې روانې دي. اوس مهال را سره انجینر صاحب ولاړ دی چې دی به د دې سړک په اړه راته معلومات راکړي. انجینر صاحب بیا هم ستړی مه شي او پیل کې راته ځان وپېژنه. مننه کور ودان حمیدالله یم، د دې ساحې انجینر یم. په دې سړک کې خپله د انجینرۍ چارې پر مخ وړي. ډېر ښه انجینر صاحب دا که راته ووایي چې څومره وخت کېږي په دې سړک باندې کار پیل شوی دی؟ تقریبا 3 میاشتې کېږي، شاوخوا کېږي 3 میاشتې کېږي چې په سړک باندې کار جریان لري. 3 میاشتې کېږي. 3 میاشتې کېږي چې په دې سړک باندې کار جریان لري. د دې په اړه هم راته معلومات راکړه چې وړاندې له دې قیر اچونې څخه کوم کارونه ترسره شوي دي. یوازې سړک دی که نه په دې سړک د دې سړک تر څنګ نور څه هم شته چې باید ورغول شي؟ او بالکل. نو په سړک کې موږ لومړی چې هغه بیس کورس واچول، بیا چې دا اوس هم دغه چې د قیر لایې دي، لومړی چې لایه د قیر یا چې بنډل کورس ته وایي دا هم واچول شو. نو سبا یا بله ورځ کې به دومه چې لایه د قیر هم اچول کېږي. نو د دغه په څنګ کې ورسره پیادهروونه هم جوړېږي، جویچه هم ورسره جوړه شوله چې کارونه پای ته رسېدلي. پیادهروونه یو څه پاتې دي، دا به انشاءالله په نږدې وخت کې خلاصېږي. ډېر ښه. د دې سړک تر څنګ تاسو دوه طرفه ویالې هم جوړې کړې او د دې تر څنګ دوه طرفه د پیادهروونه یا پلی تګ ځای لپاره خاص ځایونه چې جوړ شوي دا به هم ورغول شي. ډېر ښه. له دې وړاندې مو بیسکور او د دې تر څنګ بل څه وښودل چې هغه واچول. دا به د مقاومت لپاره څومره ګټور وي؟ دا د مقاومت لپاره ډېر فایده لري. یعنې کله چې یو سړک جوړي نو کولی شي چې خلک ښه په اسوده ډول خلک پې تګ راتګ وکړي، موټرونه ښه په اسوده ډول پې لاړ شي. همدارنګه خلک ډېر په اسوده ډول غواړي چې تګ راتګ پې وکړي او ښه مقاومت لري. ماشاءالله دغه
قیر سره موږ واچو د شاوخوا منطقو کې چا نه ده اچولی یعنې فیصدي کې هم له ټول نه چې باندې ده ښه ده او نورو هغه هر شی ښه دي ماشاءالله. ډېر ښه. او د دې تر څنګ که دا راته ووایي چې دغه لومړی لیر قیر چې تاسو اچولی دی د دې په سر دویم لیر هم اچوئ، د لومړي لیر او دویم لیر ترمنځ توپیر یې که نه؟ هو بالکل لومړی لیر سره تقریبا هغه ډېر هغه نه وي کمپکشن شیان ټول شیان خوري دغه پی ټي آر او دا ټول شیان پرې ګرځول کېږي نو چې اووه سانتي متره تقریبا دغه چې لومړی سلای اچول کېږي د قیر او دویمه سره 3 سانتي اچول کېږي. دغه ماشینونه چې دلته ګرځي که نه کله چې قیر واچول شي دا باید څو ځلې په دې سړک باندې لاړ شي راشي؟ معلومات چې مکمل دي یعنې هغه نه دي چې ویل شوي نه چې دا باید نوره وارې لاړ شي. نو دا چې کله چې سړک منظم جوړ شو یعنې موږ خپله وینو ورته ګورو چې کله چې د سړک کمپکشن واخیسته ښه هوار شو نو بیا له هغه نه وروسته موږ پی ټي آر او دا بل ماشین بیا بندوو ورته وایي چې بس دی. ډېر ښه. او د دې تر څنګ د دې په اړه که راته ووایي چې د دې سړک تر څنګ په کوټې سنګي او په دې نږدې سیمو کې په دې وروستیو کې نور سړکونه ستاسو لخوا رغول شوي دي نه دي رغول شوي او یا پلان شته؟ هو الحمدلله د موږ د شرکت لخوا نه یو دانه چې سړک په چلستون کې چارې چې پای ته ورسېدی او بل دغلته په دارالمان یو دانه چې سړک دی دغې چارې هم پای ته ورسېدې نو ډېر کارونه الحمدلله په ساګني کال کې وشول. راتلونکي کال ته مو هم هیلې دي چې موجوده حکومت الله تعالی دې نور هم مقاومت ورکړي چې دغسې کارونه داسې پروژې چې خلکو ته په کار واچي او خلک او ډېر خلک او د کاریګر پکې بوخت وي انشاءالله. یعنې دغه ستاسو د شرکت لخوا چې کومې پروژې اخیستل شوي دي دا یې د سږ کال وروستۍ پروژه ده؟ هو بالکل. او دا څو متره دی؟ د متر په اړه مو نه ویل. 315 متره اوږدوالی ده او 22.4 متره د دغه سور یا برې 2.4 متره. ډېر ښه ډېر ښه. ډېره مننه انجینر صاحب، کور ودان ژوندی اوسې. د دې په اړه که راته ووایې چې د وطن آبادي درته څومره خوند درکوي د یو ځوان په حیث؟ داسې خوند راکوي یعنې باور وکړه کله کله دا شپې راځي د شپې تر 10 بجو 11 بجو کار کوو 11 بجې نه وروسته بیا زموږ خپلو کورو ته یعنې هره ورځ ماته ډېر زیات خوند راکوي او هره دقیقه هره ثانیه ماته خوند راکوي. بالکل دا یو لوی یو ستر خدمت دی چې تاسو ترسره کوئ ځکه له دې سره زموږ هیواد ته هم ښکلا وربخل کېږي هم د دې تر څنګ زموږ هیوادوالو ته پکې اسانتیاوې برابرېږي له ستونزو څخه وځي د هوا په ککړتیا کې مرسته کوي چې د هوا له ککړتیا څخه موږ ژغورل کېږو له دوړو څخه له خټو څخه. نو انشاءالله دغسې یو آباد وطن آباد افغانستان غواړو. ډېره مننه انجینر صاحب، کور ودان ژوندی اوسې چې موږ ته کور مو ودان خیر اوسې انجینر صاحب. لیدونکو انجینر صاحب چې د دې سړک په اړه موږ ته معلومات راکړل چې دغه سړک شاوخوا 380 متره دی او د کوټې سنګي د سیلو دویم سړک په نامه یادېږي او بر یا سورې څه باندې 2 متره راځي او د سړک دواړو غاړو ته ویالې دي، پیاده روونې یا د پلي تګ ځایونه دي چې دا به هم ورغول شي او د دې تر څنګ بیا وروستۍ چارې به د سړک د خطونو هغه رنګونو او ترافیکي نښو وي. نو زیاتره خلک له بهر څخه بیا موږ ته دا کومنټونه کله وکړي چې تاسو یو عادي یو کوچنی سړک رانیسئ او پرې خپرونه جوړوئ. په دې وطن کې موږ ډېر ستونزې لیدلي، ډېر غمونه مو لیدلي، جنګونه مو لیدلي. نن چې څوک هم په دې وطن مین وي زه پوهېږم چې یو کوچنی د آبادۍ خبر هم دوی ته خوند ورکوي او ما ته معلومات شوي دي. خو خیر ځینې منفي فکره خلک منفي ګرا خلک هم پیدا کېږي، هغوی نه به ګیله نه کوو خو دومره به ووایي چې خدای دې ورته هدایت وکړي چې دوی هم له وطن سره مینه وکړي او د وطن یو کوچنی د آبادۍ خبر دوی ته هم خوند ورکړي.
لیدونکو د دې سیمې یو تن اوسیدونکی را سره دی چې دلته ولاړو او د دې قیره چونې څخه خاص ځانګړی خوند اخیسته. له دې سره به یو څو خبرې اترې ولرو او د دوی احساسات به له تاسو سره شریکم. حاجي صاحب ستړی مه شئ، جوړې په خیر یې؟ جوړې خیر، ستړی مه شئ، تاسو ستړی مه شئ. شکر ده، الحمدلله، فضل د خدای ده، شکر ده. ډېره مننه حاجي صاحب. کور ودان، نوم مبارک مو او دلته مو کور دی؟ دلته مو دا کوڅه کې مو کور ده، 40 کاله کېږي چې په دې سړک کې مو کور ده، کور مو اخیستی ده. او 40 کاله کېږي چې تاسو دلته اوسېږئ په دې کوڅه کې. وړاندې له دې چې دلته د دې سړک رغونه پیل شي، د دې سړک د وضعیت په اړه که راته ووایئ. وړاندې چې دري کې ووایه که پښتو نه شي ویلی؟ پښتو هم په دري درته وایم. پیش از اینکه سړک جور میشد بسیار وضع سړک خراب بود، سړک وضعش مناسب بود، رفتن و آمد نه موتر بود نه آدم رفته میتونست. زمستان که میشد خب دیگه اصلا قابل گذر نبود که آدم گذر کنه. فعلا فضل خدا فعلا بسیار خوب شده، پیاده روی جور شد. چی شد؟ ما خوش هستیم، هر کسی مثلا شرکت است، دولت است، ملت است، این کاری که کردیم ما کده، کاری که با ما کده، ما بسیار از این دولت نسل خوش هستیم. خوش هستیم، خداوند تعالی خوش داشته باشم. خودت هم تو یک رقم برش سیل داشتی، زیاد به نظرم لذت میبری. چرا نه؟ مثلا یک آبادی وطن، یک مسلمان آبادی وطن ما شما که باشه چرا خوش نباشیم؟ چرا خوش نباشیم؟ چرا از وطن خود لذت نبریم؟ از اینکه مردم وطن بیگانه بریم خدمت کنیم یا مثلا مهاجر شویم، صد گپ و سخن بزنیم، چرا در وطن خود نباشیم؟ چرا وطن خود خدمت نکنیم؟ وطن خود ما چرا آباد نشه؟ آباد شد ما خوش میشیم. اگر ما مثلا 4 سال زنده باشیم بودیم، فرزندای ما زی لذت بگیره، خوش باشه، شما خوش باشید. امی آبادی وطن چقدر لذت داره برای شما؟ بی حد احساس تامو تو خوب صحیح شریک. از بی حد و اندازه آبادی وطن خوش آدم خوشایند است که وطن آدم آباد شود، وطن آباد شود، وطن شود، بتونه 4 روز مسلمان های گذران خوب بسیار خوب داشته باشه. چی مصروفیت دارین؟ مصروفیت ندارم، فعلا در خانه هستم. قبل از فعلا قبل از این چی بودم؟ به اصطلاح کار بادام میکردم، کار بادام سمنگان خونه میکردم کار بادام میکردم. حال سفید شدم، حال در خانه هستم. والی در خانه است دیگه. بسیار خوب، تشکر حاجی صاحب. در کل جهان بیننده های ما میبینید، خصوصا مسافرای وطن ما که خارج از کشور هستند. تشکر. چی گفتنی داری؟ چی پیامی؟ پیام من اینه که مثلا جوانای افغانستان است که در خدمت مردم، در ملت مردم خدمت میکنه، باید خدمت کنه. خاک خود ما شما آباد شود، وطن خود ما آباد شود، ما بیتر است از همه چیز کرده. از که تأخیر باشیم دیگه باشیم در خاک خود که ملت خود ما که آباد شود، ما از خوش هستیم. تشکر حاجی صاحب، بخیر باشی، زنده باشی. همین مای کبتی. نو لیدونکو تاسو د حاجي صاحب خبرې اترې واورېدې چې د خپله دلته د دې سیمې اوسېدونکی دی او دلته د دوی په وینا چې په دې کوڅه کې کور دی او 40 کاله کېږي دلته اوسېږي. او له دې وړاندې چې دغه د سړک چارې پیل شي، د دوی په وینا چې د سړک وضعیت ډېر خراب و، ژمي کې خټې او اوړي کې دوړې او خاکباد به او زمونږ زیاتره هیوادوال بیا داسې د حاجي صاحب په شان ډېر احساساتي کېږي په داسې مسایلو کې چې د وطن آبادي ګوري او ډېر خوشحاله کېږي. او همداسې زمونږ لیدونکي چې همدا اوس مونږ د نړۍ په هر ګوټ کې ګوري، زه هم په دې مطمئن یم او زیاتره مونږ سره خپل هغه احساسات شریکوي. د دوی هم آبادي او د وطن دغسې رغونې چارې ډېر خوښېږي، ځکه خو مونږ هم هڅه کوو چې داسې خبرونه ورته ورسوو. نو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي، وطن دې لا آباد وي او خدای دې دغسې چارې او کارونه لا ډېر کړي چې زه پکې تاسو ته خپرونې چمتو کړم. دغسې د خوشحالۍ د آبادۍ زیري په تاسو ولرم. دغه سړک د کابل د ښاروالۍ لخوا دلته د
کوټې سندي سیمه کې رغول کیږي جوړیږي چې تاسو وینئ. نو ټول وطن د خدای دغسې آباد کړي تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.